د فلم په شروعات کې موږ یو هلک ګورو چې سیم نوم وي او هغه ګانې وایي او هغه په پیرس کې اوسیږي. یوه شپه هغه خپل انډیوالې کور ته ځي، هغې نه د خپلو سندرو کیسټ یې پاتې شوي وي او په هغه شپه باندې هغه جینۍ کره یو پارټي وي کوم باندې چې ډېر زیات خلک هلته راغلي وي او هغه کور ته ډایرکټ ځي او فین ته ورځي او ورته وایي چې ما ته خپلې کیسټې را. خو فین خپلو ملګرو سره ډېره زیاته مصروفه وي او هغه سیم ته وایي چې لږ انتظار وکړه. هغه بیا ځي او یو ګوټ کې کیني او شراب څکي، خو ډېر انتظار نه پس ته چې فین دې ته رانشي نو دا په خپله فین ته ځي او ورته وایي چې ځم او په خپله خپل سامان راخلم او فین ورته وایي چې ستا کیسټې په بیسمنټ کې یو کمرې کې پرتې دي. سیم بیا هلته کې ځي خو له نشې په حالت کې هغه په لاره کې هلک سره جنګېږي. خیر د هغه کمرې ته لاړ شي او خپل ټیپونه راولي، خو دې ته احساس وشي چې دې ته پوز نه اینه را روانه ده او دا بیا هغه دروازه بنده کړي او هلته کې کیني او لږ غونډه کې حرام کوي. خو لږ ساعت پس له هغه ور شاته څه اوازونه راځي، خو سیم دلته کې په نشه وي او هغه ځان څه ونه کړي او په ارام غونډه کې ناست وي او ویده شي. بل سهار چې دا راپاڅېږي نو دا خپل سامان راوالي او بهر ته وځي، خو کله چې دا بهر منزل وګوري نو دا حیرانه شي. هلته کې هر څه ګډوډ پراته وي او په دیوالونو باندې ډېرې زیاتې اینې پرتې وي او دلته کې دې ته یو انسان هم ښکاره نه شي. خو دا چې کله لاندې ځي دا هلته کې خپله ملګري ګوري چې هغه ټولو نه بلاګانې جوړې شوي دي. سیم چې کله فینې ته اواز کړي نو هلته کې ټولې بلاګانې په دې باندې حمله وکړي، خو دا په منډه کې هغه کمرې ته واپس راځي او په هغه کمرې کې ځان بندوي. دا دلته کې ډېر حیران او پریشانه شي او دغه فکر کوي چې دا څه شوي دي. د دې نظر بیا په مخامخ بلډینګ باندې پرېوځي کوم ځای کې چې خلک ډېرې زیاتې منډې وهي او هلته نه ځان بچ کوي، خو ډېر ژر په هغه خلکو باندې دغه بلاګانې راغونډې شي او دا ټول خلک مړه کړي. خو دلته کې سیم پوه شي چې دغه کور نه بهر وتل یعنې ځان مړ کول دي. دا هلته کې بیا د کور صفایي چالو کوي او هلته کې هغه ټولې وینې ځوي وینځي. بیا هلته کې په ځمکه کې یو غټ چاودنه وشي کوم باندې چې ټول بلډینګ وخوځېږي او په ځمکه کې یو غټ سوری وشي او کله چې دا لاندې وګوري هلته کې یو سړی هم ناست وي او بوډا غوندې کې وي هغه هم چا مړ کړی وي. سیم دلته کې غواړي چې دا معلومه کړي چې څه کیسه ده او دا یو غټ پیپ اخلي او هغه کنده کولاوي او لاندې راکوزېږي. دا دلته کې بیا هغه سړي ښځه ګوري چې هغې نه هم بلا سازه شوې وي او هغې په پړو باندې تړلې وي. خیر دلته کې بیا سیم د ټول کور کې راشن راغونډوي او هغه سړي نه ټوپک هم اخلي او په دغه کمرې کې چې کوم له کار سامان و هغه اوچت کو او بیا لاندې ګرځېږي او هر چت کې خپل سامانونو پسې ګوري او دا بیا په لیفټ باندې له فینې کور ته ځان رسوي. خو په هغه لیفټ کې پنه یو بوډا سړی وي چې هغې نه هم بلا جوړوي او دلته کې دا فکر کوي چې دغه سړي نه ماته څه خطر نشته ځکه دا سړی دلته کې مړ نه کي، خو په خپل بیلټ باندې دغه دروازه کلکه وتړي او بیا موږ ګورو چې زرګونو بلاګانې په دغه پیرس باندې حمله کړې وي او څوک هم چې لږ غونډه کې حرکت وکړي په هغې باندې راغونډ شي. خو دې سره څوک نه وي چې دې سره خبرې وکړي، دې لپاره دا خپلې ګانې اوري او خپل ټایم پاس کوي او دغه حساب ځان سره لګوي چې ما سره څو ورځو راشن پاتې دی او بیا په تیزه تیزه هلته کې دا ګانې وهي. خو دې ته دا پته نه وي چې دغه اواز پسې به دغه بلاګانې ډېرې زیاتې راشي. خیر دا بیا هم خپلې ګانې په تیزه تیزه وهي او په توکانجو ټوپک باندې هغه بلاګانې هم ځان نه یېروي. بیا یو ورځ دا په تشناب کې لامبي، خو په دې باندې اچانکه بر نه اوبه بندې شي او اوس به دا له اوبو غم هم کوي. دې لپاره دا بره په باران لپاره ډېرې زیاتې اوبه جمع کوي. خو کله چې دا د شپې په خپل بیډ کې ویده کېږي دا هلته کې یو خوب ګوري چې ډېرې زیاتې بلاګانې د دې په کمرې نه دننه شوي او په دې باندې حمله وکړه. خو بیا اچانکه د دې سترګې ګلابېږي او دغه شان دې په دې باندې دلته کې ډېرې ورځې تېرېږي او دا بیا یوازې هلته کې ګرځېږي او دې سره څوک نه وي چې خبرې وکړي. دا بیا هغه بلا په ځای کومه چې لیفټ کې بندوي او هغې سره خبرې کوي. او یو ورځ دا چې کله هغه بلاګانو باندې خپلې نشانې پخوي دغه دوران کې دا هلته کې یوه پیشو ګوري او په دغه پیشو کې ورته خپل ملګری ښکاره شو. دا بیا په منډه کې لاندې راکوزېږي او هغه پیشو خپل کور ته راوستو کوشش کوي. دا هلته کې لږ کې خوراک دغه پیشو ته وښیي خو هغه ورته رانشي او لاړه شي. دا بیا په خپله دغه کور نه بهر وځي خو هلته کې ډېرې زیاتې بلاګانې په دې باندې حملې کوي. خو دا هغه بلاګانو نه ځان بچ کوي او یو ځل بیا خپل کور ته رامنډه کوي او ډېر په مشکله کې دې خپل ژوند بچ کو او دې لپاره چې په غوسه کې راشي او هغه بیزو منډه ډزو کې مړه کېږي او هغه بلا نه منډې په دوران کې دا هلته کې خوږ شوي وي. خو دا دغه فکر کوي که زه چېرې بلا خوړلی یم نو څو ورځې پس ما نه به هم دا بلا جوړه شي او دا نه غواړي چې زه یو بلا په شانتې ژوند وکړم. خو لږ ساعت پس دا په خپل جسم باندې لږ ډېر زخمونه هم ګوري او دلته کې دا ډېر زیات خوشحاله شي چې زه یو بلا خوړلی یم بلکې زه په لاره کې خوږ شوی یم. او دغه شان دې ډېرې ورځې دلته کې تېرې شي او په دې باندې د یخنۍ موسم راشي
اوس دې ته یوې ګرمې کوټې ضرورت دی. دغه دپاره دا هلته کې څه اور لګوي او ځان ته له ګرمو اوبو هم بندوبست کوي او بیا په یو ټاپ کې کینی او خپل جسم باندې ریلیکس کوي. خو دا دلته کې د ډېرې تېرو مودونه یوازې دلته کې اوسېږي او د دې دماغي توازن هم په ورو ورو خرابېږي. خو هغه هلته کې یو ځل بیا په تیزه تیزه باندې میوزیک غږوي او لږ ساعت کې ډېرې زیاتې بلاګانې هلته کې راشي. هغوی دغه کوشش کوي چې په یو بل باندې وخیجي او دا راونیسي، خو دا هم لیونی شوي وي او دا ورته بار راشي. هغوی په مخامخ باندې دا میوزیک غږوي او یو شپه دا ودی او بهر نه څوک په تیزه تیزه باندې چغې وهي. دا خپل ټوپک راواخلي او په هغه دروازه باندې یو ډز هم وکړي. خو کله چې دا هغه دروازه کلو کې د دې د خپو نه ځمکه وتښتېږي، هلته کې یوه جینۍ کومه چې دې ویشتې وي او هغه هم د دې په شانتې وي او د بلاګانو نه تښتېدلې وي او د دې کور ته راغلې وي. سیم ډېر زیات خفه شي چې دا ما څه وکړو. هغه زر اوچته کړي او خپل بیډ ته یې راوړي. دا ورته په خپل اپریشن چالو کړي او له هغې د خېټې نه هغه ټولې چارې وکاږي او هغې ته یو پټۍ هم وکړي. خو کله چې دا بهر راشي، دا له هغې په بیګ کې یو پړی او یو هوک ګوري. هغې نه پس دا اندازه لګوي چې دغه جینۍ د یوې بلډینګ نه ټوپ کړی و او بل بلډینګ ته یې ځان رارسولی و. بل ورځ دغه جینۍ ګوري چې په مزه باندې ښه کېږي او د دغه جینۍ نوم سیاره وي. دا یو بل سره خبرې کوي. دغه جینۍ ورته وایي چې ما نور خلکو هم په دغه ښار کې کتلي دي چې هغه اوس هم ژوندي دي او دغه بلاګانو نه پټ دي. خو د ډېرې مودې نه دغه خلک یوازې اوسېږي په کوم باندې چې د دې دماغي توازن هم خراب شوی دی. سیم هم ورته خپله کیسه وکړي چې ما څنګه حالات دلته کې تېر کړی دی. بیا ساره هغه بلا سره میلاوي کوم چې دې په لیفټ کې بنده کړې وي او ورته وایي چې ما به دې سره څنګه خبرې کولې او ژوند به مې تېروو. بیا په مزه دا یو بل سره ژوند کوي او یو ځای اوسېږي او دې دواړو به یو ځای ګانې ویلې او روزۍ به یې روټۍ هم خوړله. بیا یو شپه دا یو ځل بیا هغه بلا سره خبرې کوي. هغې نه پس دا حساب لګوي چې موږ سره څو ورځو راشن پاتې دی، خو دې ته دا پته ولګي چې د هغه راشن به ډېر ژر ختم شي. دا یو ځل بیا د هغه بلډینګ پیله چت ته راکوزېږي او یو دروازه کې سوری کوي او هلته کې چې څومره بلاګانې دي هغه ټول مړه کوي او بیا هغه کور ته ننوځي او اخوا دېخوا نظر اچوي او چې څومره راشن دې ته میلاویږي هغه دار اوچتوي. خو دا چې کور ته راشي دلته کې ساره پسې ګرځېږي او هغه ورته نه میلاویږي. هغې نه پس دا بار چت ته راخیږي او هغه یو ګوټ کې ناسته وي او ډېره زیاته خفه وي او بیا سیم ته وایي چې موږ به کومه پورې دې ځای کې ژوند کوو. موږ ته پکار دی چې موږ حرکت وکړو او مخکې لاړ شو او که کیدای شي هلته کې له ژوند څه اشاره موږ ته میلاو شي. دلته کې دې فیصله کړې وي چې زه دلته نه ځم، خو سیم دا ډېر ایساروي خو هغه یې نه مني او هغې فیصله کړې وي او سیره ورته وایي که ته دلته نه ونوتې یا خو به دلته کې مړ شي او یا به دغه کور کې لیونی شي. خو سیم د دې خبره ونه مني او هلته نه ترې لاړ شي. هغې نه پس دې ته له خپلې غلطۍ احساس وشي او دا سیاره نه معافي هم وغواړي. دا چې کله یو کمرې ته راشي دلته کې سیاره مړه ګوري او موږ ته دا معلومیږي چې اوسه پورې دې څومره خبرې سره کولې د دې سوچ و. اصل کې سیاره په هغه ورځ باندې مړه وه کله چې په دې ډز کړی و. هغې نه پس سیم ډېر زیات خفه شي او هغې نه پس دا همت کوي او له هغې د جسم نه پاسه سپین رومال اچوي. دا چې کله ساره بیگ کلو کې هغې کې د دې یو کیمره پرته وي کوم کې چې له هغې ډېر زیات تصویران وي. بیا سیم د سره هغه خبره مني او دغه بلډینګ نه له وتو تیاری شروع کوي. تلو نه پیله دا خپل میوزیک ټول کیسټ یې هلته کې سوځوي او تیرې زندګۍ ته سلام کوي او دا هلته کې هغه بلا پسې هم ځي او هغه خلاصوي او هغې نه هلته کې تښتي او په یو کور کې پټېږي. خو دغه له کیسټو سوځولو لوګي سره دغه بلډینګ کې فار الارم وغږېږي په کوم باندې چې ډېرې بلاګانې دغه بلډینګ ته راننوځي او دغه بلاګانو دروازې ماتې کړي او دننه راننوتو. په دې کې خو سیم څه بلاګانې مړې کړي خو دومره ډېرې بلاګانو سره دا مقابله نشي کولی او دا لیفټ کې تی دننه راننوځي او هغه لیفټ له پاسه بره وخیږي او بره چت ته راځي. خو دې پسې هلته کې یو بلا روخیږي او دا ورسره به جنګ شي. خو دا یو کاڼی راوالي او هغه بلا هلته کې مړه کړي او په یو سوري باندې تی بره چت ته راشي او بیا په هغه پړي کې هغه کونډه مخامخ بلډینګ ته ولي او په خپله ټوپ کړي. خو کله چې دا ځان پرېږدي مخامخ بلډینګ باندې دا ورشي او دا هلته کې بېهوشه شي. خو لږ ساعت پس دا چې کله ووش کې راشي دا هلته کې کوشش کوي او بره ځان راخیجوي او هغه چت ته راځي. دا بره چت نه راځي او ټول ښار ګوري او کوشش کوي چې ځان په شاته نور خلک هم راپیدا کړي. که تاسو دغه فلم بله حصه ګورئ نو ما سره اوسئ.